مونږ او تاسو انسانان، امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دغه انسان ازلی نه دی، ابدی دی. ازلی نه دی معنا دا دی چې داسې زمانہ وا چې انسان ورکې موجود نو، الله تعالی بیا دغه انسان ته وجود ورکو، نو دغه انسان ازلی نه دی. او دغه انسان ابدی دی معنا دا دی چې انسان څه کله یو ځلی الله تعالی پیدا وکړو نو دغه انسان به همیشه وي، دغه انسان ختم کیږي نه. یعنی داسې زمانہ به را نشي چې دغه انسان مکمل ختم شي. نو اوس دغه انسان د پاره مونږ او تاسو خو ګورو، څوک 20 کاله تیر کی، 10 کاله تیر کی، 40 50 شپیته، اور بیا هغه انسان مړ شي. نو مونږ او تاسو دغه تصور وی چې یاره بس انسان خو ختم شو، خو نه، دغه انسان دې سره ختم کیږي نه. انسان د پاره الله تعالی دغه یو څو عالمه پیدا وکړي دي، چې یو عالم الارواح دی، او یو عالم دنیا دی، او یو عالم برزخ دی، اور یو عالم آخرت دی. عالم الارواح دا هغه عالم دی چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا وکړلو نو تر قیامت پورې څومره انسانان به الله تعالی پیدا وایي، هغه ټول ول ارواح هم الله تعالی پیدا وکړو. نو دغه عالم الارواح ته چې الله تعالی دغه ټول روحونه الته کې پرته دي، اور کم روح د پاره کم جسم الله تعالی پیداو کی، اور هغه روح د پاره کم ورځ الله تعالی لیکلی وی، اور کم مور او پلار نه الله تعالی هغه پیدا کول غواړي. نو هغه د پر دغه جسم د مور په خېټه کې څه کله تیار شي، نو هغه روح الله تعالی عالم الارواح نه راوړي د اسرائیل علیه السلام په واسطه سره، اور دغه جسم کې واچي. بیا دغه انسان پیدا وشي او دغه دنیا کې وخت تیری، څومره د هغه زندگی وي، نو بیا هغه باندې مرګ راشي، وفات شي. نو هغه د بعد دی ولا یو بل ژوند شروع کیږي چې دیته یې عالم برزخ، اور دیتا مونږ او تاسو د قبر ژوند یایو. اور بیا الله تعالی ته کله منظور وي، الله په علم کې دی چې قیامت ورځ به کله قائمه کیږي، چې کله قیامت ورځ قائمه شي، چې قیامت کبرا ورته یای. نو بیا هغه ته عالم آخرت یایو مونږ، چې هغه ځای کې به دغه انسانان الله تعالی دوباره رژوندی کی، دغه انسانانو ول روحونه به ورته دوباره منتقل شي، اور بیا به کفار هغه به جهنم ته لاړ شي، اور مسلمانان هغه به الله تعالی جنت ته بوزي. نو اوس دغه عالم برزخ چې هغه ته مونږ د قبر ول ژوند یایو، نو دی متعلق مونږ او تاسو نن بیان کې یو څو خبرې کوو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته فرمایي چې تاسو نه به قبر کې 3 پوښتنې کیږي. یو پوښتنه به کیږي چې مر ربک، ستا رب څوک دی. دویمه پوښتنه به کیږي چې ما دینک، تا دین څه شی دی. دریمه پوښتنه به کیږي چې من نبیک، د تا پیغمبر څوک دی. نو دغه 3 پوښتنې، او دغه 3 پوښتنې الله تعالی مونږ او تاسو باندې ډېر رحم فضل کرم وکړلو، چې دغه پوښتنې مونږ ته وښودلې چې تاسو نه به دا پوښتنې کیږي. نو دی ولا تیاری وکړو، دی ولا جوابونه زده کو. خو ګوره دی ولا جوابونه په دې طریقې سره نه زده کیږي چې اوس تاسو ته مثلا نن پته ولګېدله چې یاره دا 3 پوښتنه به کیږي، او تاسو د دې جوابونه زده کو، نو بس دا مې جیب کې کېږدولو، اور بس بیا به ان شاء الله قبر کې ورته دغه 3 جوابونه ورکو. لکه څنګه عموما دغه سکول اور مدرسو کې پرچی کمی کیږي، هغه سوالات معلوم شي، نو طالب هغه یاد کی،
او بیا پرچی کې ولیکي. خدا هغه شانتي جوابونه نه دي چې مونږ او تاسو ته بس دا پته ولګیدله او دا به الته کې مونږ بیا ورته بیان کو، بلکې دغه پوښتنې او دغه جوابونه به هغه سړی ورکول شي چې تا نه پوښتنه وکړي چې من ربک، رب د څوک دی، نو دغه جواب ته اله ورکول شي چې تا دنیا کې خپل رب پیژندلی وي او خپل رب د رضی کړی وي او خپل رب سره د تعلق قائم کړی وي. یعنی تا زړه کې څه کومه خبره وي نو هغه خبره به تا خولې نه هم په قبر کې راوځي او هغه جواب ته ورکي. لکه دی ولا مثال زمونږ بزرگان پیر ذوالفقار صاحب هغه خپل کتاب کې یو واقعا بیان کړی دی چې یو بزرگ سړی او نیک سړی او ایته هغه یو توتی وساتلو او دغه توتی باندې هغه د الله تعالی ذکر زدا کو، الله الله لا اله الا الله الا الله، دغه ذکر ور باندې زدا کو. نو دنیا خلق به دغه توتی کاتو د پاره راتللو چې دی به ډیره خسته د الله نما خستله د الله ذکر به کول. وای چې یو ځلی د توتی دښمنه خو پیشو دی، نو دغه پیشو یو ځلی دغه توتی باندې حمله وکړه، نو دغه توتی خولې کې واخستلو او په منډه کړه. نو دغه توتی دغه وخت کې د الله نوم نه اخلي بلکې دا چغيږي. نو دې کې دغه کس خو ډیر خفا شو چې یاره ما مهنت خو ټول ضایع شو، دومره خوري مهنت مور باندې کړو. خو خیر ایت خپل پیر او مرشد ته لاړو، دغه واقعي ورته بیان کا. خو بیا ورته یې چې زه حیران دي تیم چې ما خو دې باندې الله الله نما د الله ذکر زدا کړو او دغه وخت کې خو دې په خولې باندې دغه ټټه او زونو دی باندې زنه پوهېږم. نو دا بزرگ پیر او مرشد ورته ویلو چې اصل کې دی په خولې باندې خو ذکر وو خو زړه کې هغه خپل اوازونه وو، نو دغه وخت کې هغه زړه ولا आवाज د دې په خولې باندې وته. نو اندرنګ مونږ او تاسو که چرته زړه کې د رب ولا مینا پرتاوي، د الله ولا مینا پرتاوي، الله بندگی مکړی وي، الله مخبل ځان ناراضي کړی وي، نو دغه قبر کې به مونږ او تاسو په خولې باندې بیا دغه جواب وي چې الله ربي یا ربي الله، رب زما الله دی. اندرنګي من ما دینو کا دین د څه دی، نو که چرته دین مطابق مونږ وخت تیر کړی وي نو بس جواب ورته ورکو چې دین زما اسلام دی. اندرنګي دغه سړی متعلق تسیه نو که چرته مونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینا کړی وي نو جواب ورته ورکو چې دا زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. نو اوس څکلا دغه سوال او جواب وشي، کچرته دا مسلمان وي او دغه سوال او جواب کې دا کامیاب شي، نو احادیث مبارکاو کې رسی چې دته به جنت د طرف نه یو کڑکې کولاو شي اور التنب د جنت ولا هغه یخي هواګانې د جنت ولا هغه نعمتونه دته ملويږي او دا به هغه مشاهده کوي. اور اندرنګ کچرته دا دی سوال او جواب کې ناکام شو نو بیا به دیتا د جهنم د طرف نه یو کڑکې کولاو شي، سالتنه به دیتا عذابونه رسی او دا به د عذابونو مشاهده کوي. نو اوس ګوره مونږ او تاسو باندې الله تعالی دومره فضل وکړو چې دغه سوالونه یې رته وښودلو، نو اوس مونږ او تاسو ته پکارې دادي چې دغه جوابات د دې ولزدا کو او اندې باندې خوري او مهنت وکړو. لکه څنګه او خيار طالب علم هغه دی چې کله هغه ته پته ولګي چې یاره زما امتحان را نګدو شولو، نو تاسو به کتلی وي چې هغه شپه ورځ خوري کوي، هغه شپه ورځ مهنتونه کوي، کتاب د هغه لاس کې وي، هغه دغه وخت کې خوراک څخه کم کی، دغه وخت کې هغه خوبونه کم کی، دغه وخت کې هغه دوره پوری چې مور او پلار هم ورته څه کار نه وي، نو دا هغه ته هم یې چیرې ما پرچیر روان دي، امتحان ما روان دي، نو زه دغه خوري مهنت کوم، دغه دوران کې به ما ډیر تنګونه اور کوم ضرورت وي صرف هغه خپل ضرورت پوره کوي، یعنی کم روټه اندرنګي کم ښاګ کم خوب. نو اندرنګي مونږ او تاسو ته هم پکاري دي چې دغه سوالاتو زده کولو او د دې جواباتو صحیح کولو فکر وکړو، او مونږ او تاسو هم
خپل خوبونه ورته کام کو اندرنګ مونږ او تاسو هم ضرورت مڅڅدي هغه پورا کو خواهشاتو پسې ونه لګو ځکه خواهشات انسان نه پوره کیږي او ضرورت انسان د پاره هغه د انسان ضرورت دي نو صرف په دې باندې مونږ او تاسو اکتفا وکړو نو اوس دغه انسان دغه قبر کې یو دا څه دیتا الله تعالی کا چرته دا جنتی وي اور مسلمان وي نو دیتا به ثوابونه ملويږي نعمتونه به ورته ملويږي اور کچرته دا کافر وي فاسق وي نو دیتا به عذاب ملويږي او نن سبا ډیر د څه خلک دي چې هغه د قبر عذاب نه انکار کوي هغه یې چې عذاب قبر نشتا خدا دې چې هغه ته پته نه لګي دغه قبر عذاب نه انکار کولو د واجینا او دغه انکار سره هغه ته څه ملويږي آیا هغه به دغه انکار د واجینا عذابونو نه خلاص شي نو دا خبره قطعا غلطه ده ځکه ابو جهل اور اندرنګ مشرکین مکه هم آخرت نه انکار کړو د جهنم عذابونو نه هغه انکار کړو نو هغه به دغه عذابونو نه خلاص شي بالکل نشي خلاصیدل نو اندرنګ عذاب قبر نه انکار کولو د واجینا نو تاسو به هم دغه عذابونو نه اور اندرنګ دي سره د آخرت د عذابونو نه خلاص نشو نو دغه انکار کی تاسو ته اخر پرته څه شي دي چې دغه موضوع تاسو رټینګه کو اور بیا د دې لاندې بیا ډېر خرابیانه هغه امت ته مخې ترسي چې هغه امت بیا خپل قران باندې مشکوک شي هغه امت بیا د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکاو باندې هغه مشکوک شي ځکه حدیث مبارکاو کې خدغه بیانات راغلي او بیا به ته دې جواب کوي او بیا دوی دغه جواب کوي چیرې دغه حدیث د منګړت دي دا حدیث نه منو داغه بعد کې خلکو لیکلي دي نو به هر حال عذاب قبر زمونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې قبر کې ثواب هم شته او عذاب هم شته نو بس مونږ او تاسو خو بس په دې خبري ایمان دي چې قران مونږ ته یلی دي اور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته یلی دي بس مونږ ایمانو اور الحمدلله د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره مونږ په سار سترګو باندې منلې دي مونږ خو به دا اومنو چې دغه اسمان بره دی دغه اسمان د لاندې راشي او دغه زمکه د پاسه وکیږي د سې کېدل شي خود خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره هغه قطعا دروغ نشي کېدل دا به تا په ذهن کې رچی چې را د دسه او د دسه اور بل محدثین او حضراتو صدقه حدیث را نقل کړي دي چې هغه بخاری شریف ته مسلم شریف ته ترمذی شریف ته اندرنګ ابي داود شریف ته اندرنګ نسائی اندرنګ نور کتابونه او بیا ته دا یې چې زه د بخاری نه منم زه د ترمذی نه منم او زه د قران منم د الله بنده بخاری څه ته نه مني نو دا خو ته د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه انکار وکړو د هغه خبرونه د انکار وکړو اوس دغه قران ته چاره وړه دغه قران ته اسمان نه پخپل راوشتل شوی دی چې ته لاس کې رټینګ کړی دی خو دغه قران هم الله تعالی په خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی او صحابه کرامو دا لیکل دي او اندرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم خبره هغه اندک شانتی وی چې پیغمبر علیه السلام به هغه ته تعلیم ورکول هغه ته به یعنی نهی کول امر به کول خو بیا به فرق دومره چې کم قران وی نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا او فرمایل چې دا قران دی دا د الله وحی دی او چې کوم حدیث و نو هغه په بری کې به خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه یلو اندرنګ حدیث مبارکاو کې هم بیا دوا قسمه حدیث دي یو ته یی حدیث قدسی هغه وی چې هغه د قران آیت نوي خو نور هغه هم د الله تعالی خبره وی بیا به هغه تصریح هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه او ته وکړه او دغه محدثین او حضرات چې د څومره حدیث جمع کړي دي چې بخاری ترمذی شریف و غیره کې دارا نقل دي نو دغه محدثین او حضرات د دې پر ډیر خوري او ډیر مهنتونه کړي دي او دوه خپل شرایط دي هر چا نه دو حدیث نه دی قبول کړي دوه سي پلقاو احادیث یاد کړي دي اوریدلې دي او ورته معلوم شوی دي خدا دې چې دوه حدیث را نقل کړي ها حدیثي قبول کړي دي چې هغه په نيت باندې خپل شرایط وو چې زه د خبره چانه واورم دي د خبره چانه اوریدلې دي او دغه د خبره چانه اوریدلې دي
او تر دې پورې چې هغه صحابي پورې دا خبره رسیدلې وي چې دې کې دغه ټول کسان هغه خپل شرایط ته هغه موضوع وګدا دي نو دغه شرایط چې هغه کې موجود وي نو هغه نه دغه خبره را نقل کوي. لکه اوس مثلا زه ته یو خبره وکم نو ته هغه باندې یقین وکي اندرنګ بل یو سړی ته خبره وکي هغه باندې به ته یقین نه کوي. نو ګوره دواړه خبرې دي. نو اندرنګ دغه محدثین او حضرات هم نو اوس دغه قبر عذاب د دې یو عقلی وجه ده چې ګوره یو خو دغه جسم دی اول خدا چې قبر یې څه شي ته مونږ او تاسو خو دغه سوچتي چې یاره قبر بس صرف دغه ځای ته یې چې دغه یو څو فوټه مونږه کما کانداو بسو بلکې اصل قبر معنا ده چې قبر هغه ځای ته یې چې کم ځای کې د مړی ولا مکمل بدن او یا د بدن ولا څه اجزا هغه پرته وي نو دا د دې ولا قبر دی. یعنی اوس دغه ذهن ته اشکال نه رسی چې یاره اوس هغه خلق چې هغه ځناوران اخري نو هغه کافران او بدبخت وو نو هغه ته عذاب چرته ملويږي نو هغه ته عذاب ملويږي چې هغه ولا قبر دا د ځناور ولا خېټه او یا دغه ځناور چې دا او خړل هضم ک او اندرنګ دای او ورځول نو هغه د دی ولا د قبر دی. اندرنګ یو سړی دی مې او خړو یو سړی دی کافرانو اوس وځول هغه ذرات وړاو شو په هوا کې نو هغه ذرات کم کم ځای کې دي نو هغه ځای د دی ولا قبر دی. اوس د مونږ او تاسو ته خو مشکله ده چې یاره مثلا دغه انسان څخه دغه ذرات پریشان شو او اندرنګ دغه ذرات خوره ور شو خو دغه ذرات خو انسان څخه کله قبر کې دفن کې یو څو ورځې بعد هغه هم ټول چورا چورا شي هغه هم ټول رضا رضا شي. نو ګوره ارڅ به الله تعالی قدرت ته پرېږدي الله تعالی په دې باندې قادر دی چې دغه مختلفو متفرقو اجزا ته الله تعالی څنګه عذاب ورکوي نو الله ورکول شي الله تعالی هر څه کول شي څنګه الله تعالی په دې باندې قادر دی او ته هم دا معنی چې یاره دغه ټول اجزا دا به الله تعالی راغون کی ته قیامت پر ورځ به دون الله تعالی بیا جسم ورته ورکی او روح په ورکی واچي او دغه انسانان دا به دوباره رژوندي شي نو اندرنګ الله په دې باندې هم قادر دی چې دغه متفرقو اجزا ته عذاب ورکی. اوس دغه عذاب اصل کې دغه عذاب ملويږي چاته یو خو دغه مړی ولا جسم دی او یو دغه مړی ولا روح دی. اصل عذاب د انسان ولا دغه روح ته ملويږي او روح په واسطه سره دغه جسم هم هغه تکلیف محسوسي. اندرنګي کچرته دا مؤمن وي نو اصل ثوابونه او نعمتونه هغه د انسان ولا دغه روح ته ملويږي خدا دې ته هغه ولا مزه هغه ولا خون هغه دغه مړی ولا جسم هم دا محسوسي. ګوره هغه ولا مثال دسه دی څکله مونږ ویخو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څکله مونږ او تاسو دغه مرګ او پیژنو چې دغه مرګ څنګه دی پیغمبر علیه السلام دومره احسان فرمایله دی چې مونږ ته دغه مرګ ولا تصور پیش کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا دی څکله تاسو ودکیګو نو تاسو دغه دعا یا اللهم بسمک اموت واحیا چې الله تعالی په نوم باندې اموت معنا مړېګم واحیا او زبد الله تعالی په نوم باندې ژوند کېږم. نو اوس د دې خو مونږ مړېګو نه اور مونږ خو بیا ژوند کېږو نه بلکې مونږ خو اود کېږو اور بیا ویخېږو کنه وی د دې خو پکاره د سیوا چې اللهم بسمک انام واستيقظ چې زه اود کېږم اور بیا به زره ویخېږم. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مرګ سره تعبیر فرمایل نو خوب اور مرګ دا هم یو شی دی. لکه ګوره انسان څه کله ویخوي نو مونږ او تاسو دغه څومره اثرات دي چې هغه ښه اثر وي او که بد اثر وي نو هغه مونږ او تاسو ډایرک په دغه جسم باندې رسی اور بیا جسم په واسطه سره روح ته یا تکلیف ملويږي او یا ورته راحت آرام ورته ملويږي. لکه ګوره دغه خبرې ز تاسو ته کوم دغه خبرې تاسو په غوګونو باندې پریوزي اوس دې کې یو خبره تاسو ته خاولږي نو تاسو روح ور باندې خوشاله شي. اندرنګ یو خبره هغه په طبيعت خاونه لګي روح مو ور سره خفا شي. خو څکله انسان دغه خوبیولوي نو بیا دغه وخت کې دغه انسان څومره شیزونه دي هغه تعلق هغه روح سره شي هغه روح باندې دغه خبرې رسی او بیا هغه جسم هم تکلیف محسوسي. لکه ګوره تاسو به کتلی وي څکله سړی اودوي نو هغه خوب په وخت کې هغه خوب ګوري یا مثلا خشي زونه ګوري لاړ شي عمره ته
مکه مکرمه ته بیت الله شریف توفونه وکي مدینه منوره ته لاړ شي او یا اندرنګ چرته په دعوت باندې ورپریوزي خوراک خاک باندې خيوريږي وخري او خي غوخي وخري او خځه کشپا وکي نو دا ګوره هغه روح د دی ولا خوشالیانه کوي خو دلته کې جسم ته هم د هغه خوشالي محسوسيږي چې کله را پاتې او به یې چیرې نن خو ډیر خوندې وکړو ډیره مزای وکړه اندرنګ چې کله خوب کې هغه روح ته څه تکلیفونه ملاوي شي یعنی دشمن سره مقابله شي سپي وچی چی مارانی وچی چی اور بیا چې کله را پاتې خپاوي هغه جسم هم ستړی وي نو هغه روح باندې حالات رسی او هغه دغه جسم هم بیا محسوسي لکه ګوره هغه یو مثال بدسي وي لکه سړی چې کله اودوي اور دغه خوب کې چې کله یو سړی شیطان غلط کې احتلامي وشي نو ګوره اوس دغه انسان بدن دا خو په خپل بسترې کې پروت دی دغه بدن خو هیڅ شي سره نه دی ټچ شوی اور بیا چې کله هغه احتلام وشي یو ناروا خوب وګوري او چې کله دا رويخ شي نو دغه بدن اسکاوي کپڑے اسکاوي اور غسل ور باندې واجب شوی وي نو اندرنګ دغه عذاب اور ثواب هم دی صدا د دی ول روح ته ملويږي او روح په واسطه سره دغه جسم هغه تکلیف دا محسوسي اوس مونږ او تاسو ته دا پته نه لګي دغه اشکال رسی چیرې مونږ ته خو پته نه لګي نو دا چې مونږ نه الله تعالی پټ ساتل دي یو حکمت ورکې دا دی چې ایمان کې ایمان بالغیب معتبر دی الله مونږ نه تقاضا دا دی چې تاسو په غیب باندې ایمان راوړو کچرته دغه حالات الله تعالی مونږ ته وخدل نو بیا خو به هر یو سړی مسلمان وي نو بیا ایمان بالغیب څخه پاتې شو الله مونږ نه ایمان بالغیب غواړي اور بل دالي چې دا مونږ ته محسوسيږي نه نو ما د اول ویلو چې خوب په شانتي وي اوس دا سره یو سړی نشدو هغه اوده دی هغه خوب ګوري خسته خوب ولیدل چې کله را پاتې تا ته وی چیرې ما خود سي خوب ولیدل نو ولې تب ونه انکار کوي چې خدای د غار کته خو ما سره پروت یو غنټه یا نیمه غنټه خوب د وکو زویخم نو ته مدینه منوره ته چرته لاړې ته جاز کې چرته کې نسته نو مونږه هغه نه انکار نکو اندرنګ یو ماشوم دی هغه مور په کوت کې اوده دی اور هغه خوب ګوري خوب کې ډار ولا خوب ګوري یکدم تلالا کې هغه دی کې تکلیف محسوسي خو دغه مور د هغه ولا تکلیف نه محسوسي نو مونږ او تاسو ته هم دغه اندازا د نشي لګیدل خدا دې څخه قبر کې ثواب اور عذاب هم شته اور بعضی کسان دغه اشکال کوي او دا یی چیرې دغه قبر څخه کله سوال او جواب نه دي شوی حساب او کتاب نه دي شوی نو بیا دغه مړی ته د څه شي عذاب ورکول کیږي چیرې مړ ودربوا اور بیا کې حساب کتاب خو په آخرت کې کیږي نو دا د څه شي او بیا دنیا مثال ورکړي چیرې دنیا کې هم هیڅ کله جیل کې سړی بند شي نو بیا د عدالت څخه چوره پوري هغه جج فیصله نه وکړي نو دې ته سزا نشي ورکولای نو ګوره یو د دنیا قانون دی اور یو د آخرت قانون دی الله تعالی ته پته دی چې کم یو سړی کافر دی کم مؤمن الله ته پته دی چې کم سړی جنتی دی کم جهنمی دا د سزا حقدار دی کدا د ثواب د نعمتونو حقدار دی نو الله ته دغه حساب او کتاب ضرورت نشته آخرت کې څه کم حساب او کتاب کوي د اتمام حجت د پاره کوي چې تاسو لکه د ګیلاره نشي چې ما سره الله ظلم کړی دی نه بلکې تب خپل ټول اعمال نما وګوري ټول کارونه به تا مختراشي تب خپل هم یې چې ما سره ظلم نه دی شوی زه په حق باندې الله تعالی جهنم ته ولېګلم زه په حق باندې الله تعالی جنت ته واستولم نو الله ته د حساب او کتاب ضرورت نشته اور بل دا دی چې حساب او کتاب نوي شوی نو دا خو دنیا کې هم مونږ او تاسو ګورو چې ګوره مخکینی امتونه الله تعالی هلاک کړي دي نو هغه سره ته حساب او کتاب خو نو شوی دنیوي عذابونه ور باندې راغلیو هغه سره حساب کتاب نو شوی نو دا ممکن دی چې الله حساب او کتاب نه مخکې ورته سزا ورکي قران مجید کې هم الله فرمایي ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم الله فرمایي چې پیغمبر علی السلام دغه ظالمان څخه کله ته وګوري څه کم وخت کې الله تعالی دین روحونه قبض کوي دغه فرشتي ورته راشي او دوه ورته لسونه راوګد کی به مخکې آیت کې دي چې دغه ملائکه به دوه وਹੀ په شاګانو باندې په مخونو باندې به وਹੀ نو دغه وخت کې روح قبض کیږي نو حساب او کتاب خو نه دي شوی نو به هر حال مونږ او تاسو دغه عقیده دې چې عذاب قبر شتا او دینه انکار کول هغه قران او حدیث نه انکار کول دي نو دغه فتنه هغه خوريږي خاص کر دغه میډیا باندې نو مونږ او تاسو خپل ایمان او خپل عقیده حفاظت وکاو او خپل تعلق هغه به علماء دیوبند سره ستو کچرته دغه علماء دیوبند لمنه مونږ پرېږده ولا علماء دیوبند لکه دغه تبلیغی جماعت ته اندرنګ دغه جمعیت علماء اسلام دي اندرنګ دغه
مجاهدینو تنظیمونه دي دیوبند ولا اندرنګ دغه دفاع صحابه د ټول دیوبند دي. نو دغه دیوبند علماونه مونږ او تاسو به خپل د خپل نکیګو نو بیا به مونږ او تاسو ایمان عقیده د محفوظ وي. کچرته لغونه خپل شو نو دغه شیطانی لخرې مونږ او تاسو ته په انتظار کې ناست دي. دا د مونږ او تاسو په ایمان باندې په عقیده باندې ډکا شي. الله تعالی عمل توفیق نصیب کړي.